دوستانو که یو اړخ ته د اختر مخه ده او خوشحالیانې شروع دي، نو بل اړخ ته داسې کارونه هم شروع دي چې د پښتنو د شرمولو کارونه شروع دي. لکه په اقبال پلازه کې چې کومه جسم فروشي چلیږي، کومه د بدکارۍ اړه چلیږي، د هغې کومې ویډیوګانې راغلي دي. نو تاسو ته کتل ځکه هم ضروري دي چې تاسو خپل بچي د دغه کارونه نه وساتئ. په پېښور کې چې دغه ځای دی په رنګ روډ باندې او اقبال پلازه یادېږي، دغه د بدکارۍ مکمل اډه ده چې دغلته کوم اجلاګان هم دي یا کوم ښایسته هلکان هم دي، د ځانونو اجلاګان جوړ کړي دي او په یو بله طریقه باندې کوم ځوانان هلکان چې راځي هغوی ځان سره دننه کوي په 10 روپۍ، په 20 روپۍ، په 30، 40 او 50 روپۍ باندې هم هغوی سره په ارزان ریټونو باندې بدکاریانې، غلط کارونه، ناروا کارونه او هر قسم بېحیایي چې ادا کوي. دوستانو د دې زه تاسو ته ثبوت هم درکولی شم. که تاسو غواړئ چې تاسو سره دغه ویډیو هم شریکه کړم نو تاسو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په اقبال پلازه کې چې کوم اجلاګان هم اوسېږي په اصل کې هغوی حقیقت کې صحیح اجلاګان نه دي، بلکې د کلو نه راغلي د پیسو د ګټلو دپاره دوی دغلته دیره شوي دي. که څوک یې ځان سره د شپې لبوزي هم ورسره ځي، که څوک یې ځان سره کمرې ته دننه کوي هم ورسره دننه کېږي، او که څوک ترې بل څه ډیمانډ کوي نو هم ورسره ځي او دوی کومه داسې بده خبره پکې نه محسوسوي. نو یقینا چې د دوی دپاره خو به دا بده خبره نه وي، خو د پښتنو دپاره او د پښتون نسل دپاره دا د ټولو نه لوی د شرم خبره ده. ځکه چې مخکې به په پنجاب کې د هیره منډۍ یادېدله، په لاهور کې چې کومه ده هغه به یادېدله چې په هیره منډۍ کې ښځې دا کارونه کوي یا هغه کارونه کوي. خو نن سبا په پېښور کې او د پښتنو په ښار کې چې سر ښار دی په پېښور کې به اقبال پلازه یادېږي او دغه اقبال پلازه چې د دې د لاسه د ټولو پښتنو سترګې ښکته دي. نو حکومت له پکار دی چې دغلته سخت اکشن واخلي او دغلته چې کومې اړې دي، کوم بېشرمیانې، کوم بدکاریانې شروع دي، په کار ده چې د هغې مخنیوی وشي او د دې په خلاف سخت اکشن واخیستلی شي. ځکه چې کوم ځوان نسل، کوم ځوان کول دغلته پېښور ته د تعلیم حاصلولو دپاره ورځي یا نور داسې اکټیویټیز کوي، نو هغوی په غلطو لارو باندې روان شوي دي. ځکه چې هغوی دغه هر څه ګوري، نو دوی خو څه په سترګو نه وي لیدلي. ځکه چې ځوانان هلکان وي نو په 20 او په 30 روپۍ باندې دې هجلاګانو سره ننوځي او هلته ورسره هر قسم بدکارۍ نه کوي. نو حکومت دا ذمهواري ده چې د دې هر څه مخنیوی وکړي.